امام ابن حجر دلته لس اقوال ذکر کړی دي. یو قول پکې دا دی چې دا په رجب کې شوې ده، لکه دا کومه چې میاشت ده. دویم پکې د ربیع الاول کې شوې ده. دریم قول پکې هغه دا لیکي چې دا ربیع الثاني کې شوې ده. یو قول پکې دا چې رمضان کې شوې ده. بل قول پکې دا چې رمضان نه مخکې چې کوم شعبان دی، رجب پسې شعبان دی دې کې شوې ده. یو قول پکې دا دی چې د رمضان نه پس چې کوم شوال دی هغې کې شوې ده. صحیح حدیث په یو کې نشته. دویمه خبره په دې کې دا دا کله شوې ده، دې کې مختلف اقوال دي. په 5م کال د نبوت او په 9م کال د نبوت او په 10م کال د نبوت. غوره قول پکې دا دی چې دا د هجرت نه 3 کاله مخکې او په کثیر تعداد سره د صحابو نه دا منقول ده. دې ته احادیث متواتره وي. لیکن دې سره دا خبرم ذهن کې ځان سره کېدی، نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې د هجرت نه 3 کاله مخکې دا واقع شوې ده، په دې کې د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام نه هیڅ یو عمل ثابت نه دی، نه قول ثابت دی او نه عمل ثابت دی. عمل دې ته وایي چې په منځو 3 کې دي، خاص منځو کې، او قول دې ته وایي چې دې باره کې وایي چې دا ډېره بهتره شپه ده. لکه مونږ ته ویلي دي لیلة القدر بهتره شپه، د عرفې روژه ونیسئ دا بهتره ده، د عاشورې روژه ونیسئ دا بهتره ده. د ډېرو شینو فضایل مونږ ته بیان شوي دي، نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي دي، بلکې په خپل عمل سره یې ښودلي دي. د عاشورې روژه به پابندۍ سره نیوله، چې حج کې بنونو د عرفې روژه به یې نیوله، 2 کاله ګناهونه پې الله بنده ته معاف کوي. لیلة القدر عبادت به یې کوه، اعتکاف به یې ورته کاوه. لیکن صحیح حدیث کې څوک هم دا نشي ښودی چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په دې شپې باندې بیا څه خاص عبادت کړی دی، څه خاص مونځ یې کړی دی، څه خاص ذکر تلاوت یې کړی دی چې نبی پاک نه کړي. دا یاد اوس د اوس شیخان به د ځان نه جوړوي. زما دین هغه دی چې ما ته الله په خپل کتاب کې را لېږلی دی، او د هغې تشریح دپاره پیغمبر مهربان خپل احادیث فرمایلی دي، او د هغې د تایید دپاره او د عمل دپاره صحابه او بې تابعینو او بې ائمه مجتهدینو په خپل زندګۍ کې معتده داسې ښودلي دي. لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې زمونږ دین داسې رڼا والا دی، وی لیلها کنهارها، د دې شپه هم د ورځې په شانتې رڼا. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام 14 کاله زندگی واقعي کې نه دی شوی. بیا خلفای 4 راغلي، هغوی څه عمل نه دی کړی. صحابه چې تیر شوي دي 1 صدۍ تیره شوې ده، صحابه نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی، ائمو نه دی کړی. نو لہذا په 20م د رجب شب معراج باندې څه خاص عمل د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام نه دی ثابت. او مونږ ته دا تبلیغي ملګري ډېره ښایسته خبره کوي، وایي د نبی پاک په طریقو کې کامیاب. یو ښه سړی، یو بابا، یو ولی، یو هر څوک چې وي هغه یو عمل کړی، کورایي کامیابي نشته. دا د یهودیانو او نصوارو دا دین ولې خراب شو؟ هغې کې غټه خبره دا وه چې هغوی په دین کې د ځان نه کارونه پیدا کړل او ښه کار یې ورته وویلې، بس دین برباد شو، د دین نقشه خرابه شوه. زما او ستا د دین نقشه الله او د الله رسول په خپله جوړه کړې. الحمدلله مسلمانان دا دعوه کولی شي، په دې دعوه کې دوی ته څوک مخې ته نه دي راغلي چې زما دین هغه دین دی کوم چې 1400 کاله مخکې په مکه او مدینه کې و. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې د سحر مونځ په کومه طریقه کړی هغه نن زه کومه. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې د ماسپښین مونځ او د جمعې مونځ او د اخترونو مونځونه او څومره اعمال دي، روژه نیوله، حج کول، زکات ورکول، هغه طریقه نن هم زه ادا کومه، او په دې وجه الله ته رسېږم. او دا د کامیابی لاره ده، او دا د کامیابی طریقه ده. لہذا هر عمل چې کوئ د چا نه چې تپوس کوئ چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام کړی دی وکړه. ځکه الله تعالی ماته اطیعوا الله واطیعوا الرسول وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه. مونږ د چا بېدبي نه کوو، لیکن ځان نه به هوښیار جوړې. دین ماته الله را لېږلی دی، د الله رسول بیان کړی دی، بس دغه دوه ما ته کافي دي. د هغې نه پس که یو سړی وي زه ښه سړی یم او دا کار به داسې وکړم، نه، ستا ښه سړیتوب دا دی چې ما ته نقل پیش کړي. دین په نقل دی، دین په عقل باندې نه دی. په دې موضوع باندې مسح کېږي د بره طرف نه. علي کرم الله وجهه به فرمایله، وایي که چې د دین په عقل وي نو ما په دې موضوع باندې د لاندې نه مسح کوی، ځکه چې لاندې خاورو سره لګېږي او لاندې ګنده کېږي. لیکن دین په نقل دی. نبی پاک داسې کړي زه که دغه شان کوم. بس هغه یو ځل یو راهب او عمر فاروق سره میلاو شو. عمر فاروق رضی الله عنه ته به جلا شو. صحابو ته فرمایي چې هغه تا ته راغی ملاقات ته ورته جاري. وایي زه جارم په دې باندې چې دې بېچاره ځان ډېر ستړی کړی دی، مونځونه دي او ذکرونه دي او تلاوتونه دي چې خپل هر څه کوي، لیکن لاره ترې نه خطا ده. دا به په حقه رسیږي هله چې د پیغمبر مهربان ومني، د پیغمبر مهربان طریقې ومني. دا په نصرانیت روان دی، هغه دیني منسوخ دی، هغه ګډوډ دی.
ځان نه پکې خلکو شي نه جوړ کړي دي دا په دې باندې الله ته نه رسیږي دا ته جنت نه ملایي امام ابن قیم صاحب نو چاته پوسو کړ چې شب معراج بهتر دی او کنا ليله القدر بهتر دی هغه ورته فرمایله چې د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام لحاظ سره هغه بهتر ده داغه په حق کې هغه بهتر ده ځکه الله تعالی په اسمانون ته خېجولې و د ټول انبیو امامت کړې دی او جنتونه کتلې ډېر عجیب عجیب واقعات دي ما ځان سره لیکلي خو ټیم نشته چې څه حالت د جهنم څخه نظارې کتلې وي د بعضو ګناهونو د وجنه بعض خلکو د کمی سزاګانې ملاو شوي ان شاء الله مکمل شي هغه بیان به وکړو او د امت په حق کې ليله القدر افضل او بهتر